بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې د قضای عمري څه حقیقت سته او که نسته، چې دا خلک وایي د روژې مبارکې د میاشتې په آخري جمعه 15 لمونځونه د قضای عمري په نیت کول د ټول عمر قضا لمونځونه په ادا کیږي. آیا دا څه ثبوت لري او که نه لري؟ محترمینو، دا خبره چې کم خلک کوي د یو روایت څخه استدلال کوي چې هغه لیلة التعریس والا حدیث دی. دغه روایت هیڅ حقیقت نه لري، ځکه دا موضوعي او باطل دی، د اجماع خلاف دی. ملا علی قاری رحمه الله په خپل کتاب موضوعات کبیر کې لیکلی دی چې دا منګړت دی، خلکو د ځانه جوړ کړی دی، هیڅ حقیقت نه لري. موضوعات کبیر صفحه نمبر 88. دا غرنګه علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله په مجموعه رسائل لکنوی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 1 کې د علامه شوکانی رحمه الله دا خبره راخسته چې هغه ودې ته موضوعي ویلی دی، او د دې خبرې ثبات کې علامه شوکانی رحمه الله د درواغو د حدیثو جوړولو والا ته شرع کړې ده، بدعا یې ورته کړې ده. نو دا هیڅ حقیقت نه لري. محترمینو، دا موضوعي او منګړت خلکو د ځانه څخه جوړ کړی دی، د اجماع خلاف دی، ځکه اجماع ټوله پر دې ده چې یو عبادت د ډیرو کلو د قضایي عبادتونو قایم مقامه نشي جوړېدلی. هر سړی چې د بالغ کېدو ثبات کې وروسته چې څومره لمونځونه قضا کړي دي، څومره روژې قضا کړي، دا ټولې د ده پر ذمه لازمه دي. دا په یو عبادت باندې د ګردو څخه غاړه نشي خلاصېدلی، چې هر څو لمونځونه دي حساب به کوې، د هر لمانځه به جلا جلا قضا راوړي. او که چیرې ستا سیر دی اندازه درته نسته، نو احتیاطاً یو اندازه ولګو چې دومره لمونځونه دي، بیا هغومره لمونځونه کوه چې ستا دا یقین غالب ګمان سو چې بس اوس ختم سو، نو بیا پرېږده. که چیرې یو سړی سپین ږیری دی، د مرګ ته نږدې دی، نو په هغه وخت کې چې دا وصیت وکړي که زه مړ سولمه دغه فدیه دي زما د طرفه څه ورکول سي، زما د ماله څه ورکول سي. خو دا معاف کېدل نه لري عزتمنو. دا هر لمانځه به جلا جلا فدیه د مرګه بعد د ده وارثان ورکوي، که د وصیت کړی و د ده ماله څه، او که دی ژوندی و په اشاره سره یې لمونځونه کولی سو، نو دغه لمونځونه به دی راګرځوي. او طریقه به دا وي چې که ډېر لمونځونه قضا سوي دي، چې دی به نیت کوي چې اول د سهار د قضایي لمانځه نیت کوم، یا هغه اول چې زما څه قضا سوی دی د ماپښین د هغه د قضایي نیت کومه، داسې دي هغه اول یادوي. او بیا خو نو چې یو وسو بیا بل اول ته ودرېدی، یا بل وسو بل اول ته ودرېدی. د 3 اوقاتو څخه علاوه یو چې المر پرېوځي، یو چې المر راخیږي، یو چې المر در سره راوړي، عین په داسې حالت قضایي لمونځ څوک نسي کولی، نور په هر وخت کې کولی سي. مازدیګر لمانځه وروسته هم کولی سي، سهار لمانځه د مخه وروسته هم کولی سي، او دغسې د سهار لمونځ د ماخستن په وخت کې هم راګرځولی سي، په هر وخت کې کولی سي. صرف 3 وختونه چې هغه مکروهات ثلاثه ورته وایي، یو چې المر پرېوځي، یو چې المر راخیږي پر عین حالت، یو چې المر در سره اوړي، په داسې اوقاتو کې نسي کولی. په حواله سره د تحتوی علی المراقی صفحه نمبر 440، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 9، دا غرنګه دور مختار مارد مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 448، بدایع صنایع جلد نمبر 6 صفحه نمبر 423، تحتوی علی المراقی صفحه نمبر 288. نو محترمینو، دا قضای عمري چې کومې خبرې دي دا ټول باطلې خبرې دي، دا غلطي خبرې دي چې حقیقت نه لري. در چا پر ذمه چې کوم منځونه یې دا به ټوله راګرځوي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.